السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول بروغ جوړ یاست او د صحت په جامو به پټ یاست. نن مې تاسو راوستي یاستئ زموږ د کور څنګ مسجد ته. البته مسجد خو به تاسو ډېر لیدلی وي، خو یو څه عجیبه کار چې دغه ما دپاره و او ما خو ډېر وخت لیدلی، غوښتل مې تاسو سره شریک کړم. مسجد ته مخامخ د قربانیو لپاره څاروي دپاره ځای جوړ شوی او کله چې خلک لمونځونه وکړي بیا راځي دلته څاروي اخلي. دا یو عجیب احساس دی. په ځینې احادیثو کې هم داسې ذکر شوی دی چې د رسول الله وسلم په وخت کې به مسجدونو ته مخامخ دغسې طبیلې جوړې شوې وي. نو ما ته بالکل هغه احساس یې راکړه او غوښتل مې چې تاسو سره هم دغه احساس شریک کړم. نو عدنان او تبسم هم را سره راغلي دي، دوی دلته د حیواناتو سره ډېر بلد نه دي. نو ما راځي چې تاسو بلد هم کړم تر څو بیا وطن ته لاړ شئ چې بیا درته حیوانات تجربه ښکاره نه شي. نو واقعا دا یو ښه اقدام دی، ځکه دلته په ځینې ایالتونو کې چې دی په یا په ټول هندوستان کې البته خلک هم یو څه مهذب دي او کوشش کوي چې په هر ځای کې حلاله ونه کړي. که څه هم په شخصي کورونو کې خلکو ته اجازه شته، خو په لارو کوڅو کې چاته اجازه نشته چې حیوانات قرباني کړي. نو دلته ورته بیا د شاوخوا مالکان چې ځایونو دوی ورته دغسې سیستم جوړ کړی د اختر په لومړۍ ورځ او په دوهمه ورځ دوی راځي او دغه څاروي بیا قصابان هم راغواړي، هر سړي خپل څاروي کې نښه اچولې چا چې اخیستی، هملته یې ورته ذبحه کوي او د قربانۍ غوښه بیا کور ته وړي. نو واقعا ډېر ښه نظم دی زما په نظر باندې. نو زه به سبا انشاءالله هغه لوی منډۍ ته ځم، هلته به د خلکو سره خبرې هم کوم او نرخونه به پوښتم چې څه نرخونه دي دلته. بیا تاسې مقایسه وکړئ چې د افغانستان نرخونه ارزانه دي که دلته اکثره دلته خو هغه د غواوو او د لوی مالونو دغه نشته دی، مګر هم اکثره دغه پسونه دي او دغه دي د چیلي دي او همدارنګه میخې دي. د میخو ډېر لوی بل مارکیټ دی، هغې ته خو به زه ممکن ولاړ نه شم، خو دغه د وزو مارکیټ ته انشاءالله زه سبا ځم چې ځان ته مال واخلم. تر بیا د خدای په امان، ښه وخت.